سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، هر ځل زه کوشش کوم ستاسو پوښتنه راوالم. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې ما 4 کلن اسناد اخیستي، زه غواړم 10 کلن اسنادو ته ډومان وکړم، څنګه کولی شم؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو 4 کلن اسناد تاسو ته درکړي، 4 کلن اسناد سره تاسو ته دا هم ویلی کېږي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه فیصله کومه فیصله چې من کړې ده که دا تاسو چیلنج کول غواړئ، نو تاسو یو میاشت کې دننه تاسو محکمه کولی شئ. دغه فیصله چې کوم موږ کړې دا چیلنج کولی شئ. 4 کلن اسناد په معنا د دې دي چې ستا کوم کیس کومه قیصه ورکړې وه هغه هغو رد کړې ده، ولې ته ستا د وطن حالاتو په بنیاد تا ته عارضي 4 کلن اسناد درکړي دي. نو دې دپاره دا په یو قسم ستا هغه د قیسې رد کېدل دي، او دوی تا ته دا هم ورسره ویلي دي که ته چیرې غواړې چې دغه کومه فیصله موږ کړې ده، تاسو له په هغه رد چې کوم لیټر لیکلی یا کومه فیصله یې رالیږلي هغې کې دا لیکلي چې په کومو نقطو باندې تاسو هغه رد کړي، نو تاسو کولی شئ چې دغه نقطې بیرته تاسو لاړ شئ محکمه کې وکیل ونیسئ او دا چیلنج کوي، دغه فیصله چیلنج کوي او تاسو بیا محکمې ته ځئ. محکمه کې تاسو نه بیا انټرویو کېږي، جج ناست دی، هغې نه پس بیا فیصله کوي. نو که چیرې بیا تاسو نه چې کوم هغو کوم اعتراضونه ستاسو په هغه قضیه کې په قیصه کې راجع کړي دي، که تاسو هغې نه دفاع کولی شئ، هغې ورته صحیح تشریح ورکولی شئ، هغې صحیح دلیلونه ورکولی شئ، نو تاسو امکان لري چې تاسو 10 کلن تاسو له درکړي او تاسو دغه فیصله بیرته وګټئ، بیرته بدله کړئ. نو 10 کلن هر کله چې تاسو 4 کلن اسناد راغله، نو تاسو سره یو میاشت وخت دی چې تاسو 10 کلن ته ډومان وکړئ. دغه ډومان څنګه کېږي؟ دغه ډومان داسې کېږي چې تاسو به لاړ شئ، یو وکیل به پیدا کوئ، وکیل به ونیسئ، وکیل تاسو نه ستاسو ټول اسناد اخلي، دغه فیصله درنه اخلي چې کومه اوپرا تاسو سره لیږلې ده، دغه ټول تاسو نه اخلي، هغه بیا ستاسو په ځای باندې محکمې ته ځي او محکمه کې دغه فیصله چیلنج کوي. بیا محکمه چې کوم ده هغه تاسو ته یو وخت رالیږي، مطلب کومه ورځ تاسو محکمه کېږي، هغه ورځ باندې بیا تاسو ورځئ، هلته تاسو هم کېنئ، ستاسو وکیل هم ناست دی، وکیل ستاسو نه دفاع کوي، د هغو خبرو نه دفاع کوي چې کوم ستاسو په هغه کیس کې کومې نقطې هغو راجع کړي دي، هغې دپاره هغه دلیلونه ګوري. تاسو د هغې نه مخکې وکیل سره هم د امادګۍ 2-3 انټرویوانې کوئ، وکیل ته ورځئ تر څو تاسو وکیل اماده کړي، تر څو تاسو سره کوم ثبوتونه وي هغه ثبوتونه تاسو ورکوئ چې وکیل تاسو نه په یو صحیح ډول دفاع وکړي ستاسو د کیس نه، ستاسو د قضیې نه. نو که چیرې وکیل ستاسو ښه دفاع وکړه او تاسو ښه انټرویو وکړه، ښه جوابونه ورکړه، نو تاسو بریالي کېږئ او تاسو ته 10 کلن اسناد درکوي. نو 4 کلن اسناد په معنا د دې دي چې ستاسو کوم کیس و، کوم هغه قیصه چې تاسو ورکړې وه هغه افرا چې کوم دی رد کړې ده، نه یې ده منلې، ولې ستاسو د وطن حالات په بنیاد باندې هلته حالات ډېر خراب دي، په هغې بنیاد تاسو ته عارضي 4 کلن اسناد درکړي دي. او 4 کلن اسنادو سره چې کله دا فیصله تاسو ته اوپرا راولېږي، دې سره دا هم ورقې تاسو ته رالیږي که دا تاسو ته هم ویلی کېږي که چیرې تاسو غواړئ دغه فیصله تاسو محکمه کې چیلنج کوئ، دغه فیصله تاسو چیلنج کول غواړئ، نو تاسو حق لرئ، ولې یو میاشت کې دننه باید تاسو وکیل ونیسئ. نو د غرور ته زه دا ویل غواړم، یا که بل داسې کوم ملګري، نو تاسو سره یو میاشت وخت دی، یو میاشت کې باید تاسو وکیل پیدا کړئ او وکیل ته خپل اسناد تسلیم کړئ. نو هغې نه بعد چې کوم دی بیا تاسو محکمې ته ځئ او تاسو بیا انټرویو ورکوئ، او تاسو او ستاسو وکیل ستاسو د کیس نه، ستاسو د قیسې نه، هغه د قضیې نه دفاع کوي، او که چیرې تاسو بریالي کېږئ، تاسو یې ګټئ، نو تاسو ته 10 کلن اسناد درکوي. نو که هر ملګری داسې یو حالت کې دوی اوس تازه اسناد اخیستي او دوی پوهېږي چې په دې کومو وجو دوی رد کړي دي، دا دوی سره یو قسم ناانصافي شوې ده، یا ناانصافي نه خو ښه، مطلب دوی دې دپاره دې نه بهتر ښه دلیلونه لري، ځان نه دفاع کولی شي، نو دوی کولی شي چې دغه فیصله چې کوم دغه محکمه کې چیلنج کړي او ولاړ شي 10 کلونو دپاره ډومان وکړي. او که چیرې تاسو مثال رد کېږئ دغه 10 کلونو دپاره د محکمه کې، نو تاسو سره 4 کلن اسناد خو تاسو سره دي، هغه ستاسو خپل دي. نو که هر ملګری داسې یو حالت کې دوی غواړي چې 10 کلونه ډومان وکړي، دوی که نوي تازه 4 کلن اسناد اخیستي، نو دوی کولی شي دوی سره یو میاشت وخت دی چې دوی وکیل ونیسي. نو ملګرو، دغه د یو ملګري پوښتنه، امید دی چې ملګري خپله جواب اورېدلی، او زما تاسو ټول ملګرو نه هیله ده دغه ویډیوګانې ټول ملګرو سره شریکې کړئ، خاص کر نوي چې کوم راغلي ملګري، تر څو ټول ملګري د صحیح او دقیق معلوماتو نه خبر شي او دلته د مشکلاتو سره مخ نشي. نو د بل ویډیو پورې په لاس پارم په مخه